السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر له سکون نه مو د دې ساتلونډ وروستیو خبرونو ترکلی زه حافظ احمد نصرت یم. هلمند کې 3 پراختیایي پروژو چارې پیل سوې. د هلمند د کلي بیرغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ د 15.9 میلیونه افغانیو په لګښت د 3 پروژو چارې پیل سوې. د دغه پروژو کې 4228 متره سړکونو جغل اچونه او 14006 متره سړکونو هوارول شامل دي. ننګرهار کې 400 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې سوې. د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې د څه باندې 11 میلیونه افغانیو په لګښت اوبو رسولو د 3 شبکو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. د کلیو بیرغونې او پراختیا وزارت وایي چې د دې شبکو د چارو په بشپړېدو سره له 400 زیاتې کورنۍ د څښاک له اوبو برخمنې سوې. ترکی پانګوال وایي افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودل سوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاید له ترکي سوداګرو او پانګوالو سره کتلې دي. په دې کتنه کې ترکي پانګوالو په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. همداراز د یاد هیواد د سوداګرو خپل هیواد ته له افغانستان څخه د غالیو او ګلمنونو اوبدلو او خامو موادو د سوداګرۍ غوښتنه کړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال د هغوی د خبرو په اورېدو سره په اړوند سکتور کې ورسره له خپل اړخه د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. 53 نور افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي سول. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي دي چې 53 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو آزاد او پرون د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دغه کسان د ثبت وروسته د مرستو ترلاسه کولو لپاره همکارو ادارو ته ورپېژندل شوي دي. ټلګرام په 2024 کال کې $1 میلیارډ ګټلي دي. د ټلګرام بنسټ ایښودونکي پاول دوپ ویلي چې شرکت یې اوس ګټور دی او په 2024 کې به ټول عواید $1 میلیارډ ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې د 3 کلونو پیسو منځلو سره دا لومړی ځل دی چې په ګټه ترلاسه کړې ده. ټلګرام چې په 2022 کال کې د پریمیم ګډون خدمت پیل کړ اوس 12 میلیونه تادیه شوي کاروونکي لري. دا له سکون نه د دې ساتلند وروستي او مهم خبرونه زموږ رواني خبرونه واورئ. له سکون رادیو سره اوسئ.